یو بل روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی افضل الصلاة بعد الصلاة الفریدہ صلاة اللیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام بہترین منز پس فرض مانزنا اگر منز شپے دے بل روایت کې راغلی دی امام ابو داود بے اسناد صحیح نقل کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین چاچی شپی قیام کو پدا تہجد کی کم سے کم لس آیتون ولوصل دے بدا غافل خلق نو ندی کلیش قرآن کې د غافلانو کسانو بدی بیان کړي کنه دیو په غافلانو کې نشمارلی کی ومن قام ببیعت آیت او چا چې قیام وکړو سل آیتونه پکې ولوستل نو کتب من القانتین دا به د خلکو نه ولیکلی شي چې کوم خلک تابعدار دي د الله عاجزي کوونکي دي د الله ته ومن قام بألف آیت چا چې د شپې قیام وکړو زر آیتونه ولوستل کتب من المقنطرین دا به د خلکو نه ولیکلی شي چې هغې غټې غټې خزانې ثوابونه ځان له ګټي زما وروڼه نور هر څه پرېږدئ دا یوه خبره پوره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا زمنګ رب زمنګ الله هره شپه د اول اسمان ته راکوزیږي هره شپه د اول اسمان ته راکوزیږي حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې د شپې اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي په دقه ټیم کې راکوزي د اول اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د الله د شان څخه لایق ده په دې حدیث باندې ښه غور وکړئ بار بار مونږ بیان کړی چې الله راکوشي د دې خپلو بندګانو دې ته ګوري او دې حال هغه ته معلوم دی نو الله رب العالمین مونږ ته دعوت راکوي په دې شپه کې زما وروڼو مونږه ډېر بې وفا خلک یو او مونږ د خپل رب سره ډېره بې وفایي کړې ده ډېر جفاکشي م کړې ده زمونږ الله زمونږ سره ډېره زیاته مینه ساتي انتهایي محبت زمونږ سره ساتي خو پته نه لګي چې دا بغاوت د دې لپاره اصل کې باعث په مونږ باندې څه شی دی دا مونږ څه شي باعث کړي په دې باندې چې د خپل الله سم داسې ورانه ده په دې خپل الله نه سي بغاوت کوو نو ګوره په دې خپل الله باندې لږ غیرت پکار دی او د خپل الله دپاره لږ غیرت پکار دی الله رب العالمین زمونږ د شپې راکوشي په دې اخره حصه کې د اول اسمان ته او څه وایي من یدعوني فاستجیب له څوک دی چې زما نه دعا وغواړي چې دعا یې قبوله کړم من یسألني فاعطیه څوک دی چې سوال وکړي چې ورکړم وله من یستغفرني فاغفر له څوک دی چې استغفار وغواړي چې استغفار بخښنه ورته وکړم دا چې دعا یې قبوله کړم څوک دی چې څه شی غواړي ورکړم وله څوک دی که د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي چې معاف یې کړم دغه زموږ الله دی موږ ته دعوت راکوي او کله چې بیا سحر بانګ وکړی شي او سبا صادق راوخیږي زموږ الله بیا بره بیرته وخیږي وم اسمان ته سبحان الله بدبختي زمونږ ده چې په مونږ باندې شپه داسې تېره شي چې زمونږ الله راکوشي وي او مونږ ته دعوت راکوي او مونږ هېڅوک د هغه جواب ونه کړو څوک دا ونه وایي چې یا الله زه راپاڅېدلی یم اگر که لږ ساعت دپاره یم خو راپاڅېدلی یم او ډېر ګناهګار یم ما معاف کړه زما ډېر ضروریات یې الله یې پوره کړه پلانی شی پکار دی الله رایې کړه لاله زما وروڼو هغه کور به زه به په خیال باندې الله مې دې معاف کړي که زیاتوي هغه کور به ډېر بدبخته ګوري چې په هغې کې یو ترم د شپې پانه سي او الله رب العالمین دا دعوت دا قبول نه کړي قیام اللیل کې امام ابن نصر المروزي دا روایت نقل کړی زما وروڼو اخري خبرې نن د شپې پاڅېدل ما ته مشکل دي په دې وجه باندې مشکل دي چې خوب نشم پرېښودلی په دې وجه باندې مشکل دي چې ګرمه بستره نشم پرېښودلی په دې وجه نشم پاڅېدلی چې په دې یخنۍ کې به زه څنګه اودس کومه څنګه به زه الله ته ودرېږم خو زما وروڼو یاد درئ باندې سلف علما وویل چې قیام اللیل ایسر من شرب الصدید واکل الزقوم قیام اللیل الله ته د شپې پاڅېدل دا ډېر آسان دي د دې نه چې په ورځ د قیامت باندې بیا په جهنم کې سړی وینې زوی د زخمیانو څکي او دارنګې هلته بیا زقوم خوري د هغې نه بهتر دا ده چې نن الله ته ودرېږه چې د هغې نه خو خلاص شي زما وروڼو نن که موږ خوب پرې نه ښودو نو یاد درې ګورئ چې په قیامت کې بیا همیشه دپاره بې خوبي ده که چېرته جهنم ته لاړو الله دې موږ د هغې نه
وساتي الله دې موږ له امان راکړي خو که بالفرض یو سړی جهنم ته لاړ شي په جهنم کې بې خوبي همیشه دپاره بې خوبي ده نن دا بې خوبي اسانه ده هغه بې خوبي برداشت کول ګورئ بیا ګران دي دغه کې چې ماته کوم خوند میلاویږي الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې موږ قیام اللیل وکړو او موږ الله ته ودرېږو خو د هغې لپاره بنیادي مختصر دا ته ذکر کوم چې موږ به د شپې قیام څنګه کوو ولې موږ نشو پاڅېدلی اول نمبر مختصر یې ته زر زر یو دا ګناهونه پرېږدئ ګناهونه که چا پرېښودل الله به ځان ته ودرئ حسن بصري نه تپوس شوی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هم تپوس شوی موږ د شپې پاڅېدل غواړو خو نشو پاڅېدلی ولې ولا قعدتکم ذنوبکم ګناهونو کښېنه ولې وایي ګناهونه هم نشي پاسولی دویم دا دی کم خوراک کول د شپې چې کله سړی څومره کم خوراک دی کوي خوب به کم ورځي دریم دا دی چې شپې وختي وده کېدل نبي صلی الله علیه وسلم د شپې نه د ماسوتن د لمانځه نه وروسته د دین نه علاوه نورې خبرې مکروه کړلې بدې کړلې دي لہذا دا مختصر یو څو اسباب دا اختیار کړي ان شاء الله تعالی الله رب العالمین به بیا موږ له توفیق راکړي چې د شپې موږ پاسېږو الله دې موږ تهجد ګزار